مولوی صاحب را پاسې د ویلې ښا دا تاسو چې په دې مایکونو باندې تقریر کوئ نبی علیہ السلام ته د دومره مایکونه لګېدلي اذان چې پې کوئ هغه ته دا لګېدلي تقریرونه هم په دې موبایلو باندې ریکارډ کېږي دا هغه ته لګېدلي د نبی علیہ السلام مسجد په دې طریقه ماربلې پکې وي پکې وو ټایلونه پکې وو قالینه پکې وه نه نو موږ ته وایي تاسو هم بدعات کوئ ځان ته مایکونه لګولي اذان په مایک کې کوئ تقریر په موبایل کې ریکارډ کوئ پکې ولګېدل سفر په گاړو کې شوخان او خري او قچر دا شیزونه خو ختم شو و مسلمانا محمد رسول الله علیه السلام څومره واضح فرمایي کله چې انسان سره علم نه دا نه پوهیږي من احدث فی امرنا هذا نبی علیہ السلام د شوی چا چې زما په دې دین کې یو شیز پیدا کا او د دین برخه نه او د دین غني اجر غني ثواب غني او دین وته وای د دین برخه غني د قرت ده دته چا دین ویلې دې ما یکونو ته موږ دین نه وایو امدا ما یکونه د ډمانو په لاس کې امدا ما یکونه سیاسي خلک اغیم په زنده‌باد مرده‌باد چغي وای کدا دین وې دا ما یکونه او دا موبایل نو دا بډمانو او غلطو خلکو نه استعمال ولې ولې به ګناګاری کو د دین برخم دل تراوړې ده دې څوک دین نه وای دا د دین د ترویج د پاره دی دې تسوي د دین د خورولو آلات دي کله نبی علیہ السلام په زمانہ کې دا وې نو موږ سلور لسپیکر لګو لس باغ لګولې وي ولې هغه دین داغه شوق ډیر زیاتو چې دین ډیر خور شي داغه جذبه دومره ډیره و هغه صفا غره ته ختلې د دعوت د پاره هغه مروا غونډې ته وخته د دعوت د پاره هغه طائف ته لاړه د دعوت د پاره نو دې ته دین نه وایو دا د دین برخه نه ګڼو په دې کې مایکونو کې ثواب نه ګڼو په دې ټایلونو کې ثواب نه ګڼو په دې مسجد کې چې ماربل او ټایل نو هم پکې منځ کېده که ولګېدل هم کېږي که نه بیا به هم کېږي که مایکونه وو همدغه تقریر دی که نه وو همدغه تقریر دی دا چا ویلی دي چې په مایک او لوډ سپیکر کې اذان وکړي او 10 درجې به اوچت شي چا ویلی دي اوس اذان هم داسې اذان دی او دې کې اذان دی رسول الله علیه السلام منګو تاسو ته واضح فرمای من احدث فی امرنا او بل روایت کې سوی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد عمل چوک دس عمل ليس عليه امرنا چې زمونږ حکم پکې نو او د عمل وکړه د عمل رد